تخکلا او رنگین یو یې مثال جوړو وچو دښتو ته د شنو فصلونو شال جوړو. په کابل ښار کې د سوالګرو راټولولو لړۍ روانه ده او د روان کال د لیندۍ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې 18215 سوالګر راټول او ثبت شوي دي. د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري په راټولو شویو 18215 سوالګرو کې 10918 ښځې دي چې له ارزونې وروسته دا په ډاګه شوي چې په یادو ښځینه سوالګرو کې 4252 مستحقې او پاتې 6400 شپږ شپېته بیا حرفوي سوالګري دي. د ټاکل شوي کمیټې د راپور له مخې دوی 1483 تنه نارینه سوالګر هم راټول کړي چې له ارزونې وروسته دوی ته جوته شوي چې په دې کسانو کې 598 مستحق او پاتې 1015 نورې بیا حرفوي سوالګر دي. په یادو سوالګرو کې 5804 ماشومان دي چې له ډلې 2404 مستحق، 3410 حرفوي او شپېته بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخليږي او هلته ورته پر عیاشي سربیره د زده کړو زمینه برابریږي. د یادونې وړ ده چې له مستحقو سوالګرو سره د افغانستان اسلامي امارت له لوري په پرله پسې ډول نغدي مرسته کیږي چې په دې لړ کې تېره ورځ د افغاني سرې میاشتې له لوري د یو شمېر هغو سوالګرو له کورنیو سره مرسته وشوه چې تر ارزونې وروسته مستحق بلل شوي وو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو. د ښایست د رڼاګانو یې مشال جوړو خپل هېواد د پرمختللې نړۍ سیال جوړو.